بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وای کله موږ د دکان یا د کاروبار په حساب یو چاته پور ورکو، هغه پسې ورک سي، کلونه مو ورباندې وي، تر کلونو وروسته بیا هغه مال راوړي. موږ چې هر کال زکات ورکړي، د هغه پیسو زکات مو نه ورکړي، آیا د دغه مال چې دا کلونه یې وړي وو د دې زکات ورکول پکار دي، او که به د نوي حساب سره د نوي کال سره به هغه پیسې جمع کوو بیا به زکات ورکوو؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې اصلا ستا حق چې پر یو چا پاتې وي د پور په نامه باندې، دا ستا حق څلور قسمه دی. دغه دین یا پور دا څلور ډوله دی، هر ډول یې بیل بیل حکم لري. ښه دا دی چې څلور سره ډولونه معلوم کړل سي. اول قرض یا دین، د هغه ته دین قوي ویل کیږي. دا دین هغه دی چې څوک یو چاته نغدي پیسې ورکي، سره زر یا سپین زر ورکي، او یا هم تجارتي مال په قرض ورکړي، داسې قرض ته قوي دین ویل کیږي. هغه وخت به مالک زکات ورکوي کله چې خپل مال لاس ته راوړي، البته د تیرو کلونو زکات به د ټولو ورکوي، او داسې نه چې دا یوه کال ده بلکې که 2 کالی که 3 کالی. منتها دا یوه خبره پکښې شته چې 1,00,000 روپۍ دې پر یو چا پاتې وي، نو په 1,00,000 روپۍ کې 2,500 زکات دی. د اول کال به 2,500 زکات ورکې، دوهم کال به بیا د 9,500 زکات ورکې، دریم کال چې پاته سو د هغه زکات به ورکې. دا اول دین دی، دې ته دین قوي ویل کیږي، او دغه یې حکم دی. الدر المختار وحشی ابن عابدین کتاب الزکات فی باب زکات الاموال جلد ام صفحه 350، بدائع جلد ام صفحه لس، فتاوی هندیه جلد اول صفحه 115، البحر رائق جلد ام صفحه 209. او دوهم دین ته دین متوسط ویل کیږي. دا بیا هغه دین دی چې چاته د نغدي پیسې نه دي ورکړي، نه د تجارتي سامان ورکړی دي، بلکې د کور غیر تجارتي سامان دې پر یو چا خرڅ کړی دي، د استعمال سامان دې پر چا خرڅ کړی دي. دغه سامان یو چا یوړي، دغه پیسې یې بندې ساتلې وي، کلونه څو کاله بعد یې راوړلې، په دغه دین کې چې دین متوسط ورته وایي، د دې به هم زکات هغه مهال ورکوي چې مال دې تسلیم کړي، خو د ټولو کلونو د به ورکوي. بدائع و صنائع جلد ام صفحه 10 او فتاوی هندیه جلد اول صفحه 115. دریم ډول دین دې ته دین ضعیف ویل کیږي. دین ضعیف یا کمزوری پور دا بیا دا دی چې یو چا د بل چا سره میاشتانه مزدوري کړې وي یا یې کلنۍ مزدوري کړې وي، د پر خپل سرخیل یا پر خپل سیټ باندې پیسې پاتې وي، د 5 میاشتو تنخواه یې پاتې وي، یا د کال د پاتې، یا د 8 میاشتو د پاتې وي، دغه د تنخواه چې د هغه پر ذمه د کلونه پاتې سي، هر کله چې د خپله تنخواه وکښله د ټولو کلونو زکات به نه ورکوي، بلکې چې پیسې یې لاسته راوړلې، کال ورباندې تیر سو او نصاب ته رسېدلې، نو بیا به تر وصول وروسته چې کالم ورباندې پوره سي زکات به ورکوي. الدر المختار وحشی ابن عابدین جلد ام صفحه 315، بدائع جلد ام صفحه لس، هندیه جلد اول صفحه 115، بحر رائق جلد ام صفحه 209. او څلرم قسم ته مالی زمار ویل کیږي. مالی زمار بیا دې ته ویل کیږي چې موږ په اصطلاح ورته سوځلي پور وایي. پر یو چا دې پیسې پاتې وي، خو ممکنه نه وي چې هغه سړی تا ته پیسې درکړي، یا داسې سړی ورک وي چې د هغه د پیدا کېدو امکان نه وي، نو دغه مال چې ستا پر چا پاته دی د دې زکات پر تا باندې نسته، خو که احیانا وختلې بیا به یې زکات ورکوي. رد محتار جلد 2 صفحه رد بدائع و صنایع جلد 2 صفحه 9،
فتاوی شامی جلد دوم صفحه 266، هندیه جلد اول صفحه 104 الموسوعة الفقهية الكويتية جلد 25 صفحه 318. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.